عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به فرمایل وی ای خلکا کفا بالموت واعظا مرګ د پاره نصیحت کول دا نه دي دا مرګ چې خپله وګوري دا مړی ته وګوري دا قبر وګوري د جنازګاه کې راشي جنازه کې که په دغه موقع تا ته عالم بیان ونه کي مفتي خبره ونه کي شیخ خبره ونه کي الله عقل درکړی دی دا کتل دا ستا دپاره پوره بیان او خطبه ده که نه اوس که زه د جنت تذکره کومه خو جنت موږ نه دی لیدلی خو که د مرګ تذکره کومه مړی پروت دی زما او ستا نه ښایسته ځواني زما او ستا نه ډېر مال زما او ستا نه په حسب او نسب کې م ښه پرون ژوندی نن مړ زما محترمو دا سوچ زما او تا سره نشته سره د دې چې اعمال هم زموږ نشته د یو سړي اعمال ډېري نو ځکه د مرګ نه غافلی خو زه تیار به یې ورته چې هر کله مرګ رالی والله اعمال هم زموږ نشته صحابه کرامو ته وګوره دا عمل غرونه یې ودرولي دومره عمل یې کړی و چې الله ترې راضي شوی و الله فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه د صحابه کرامو نه راضي یم صحابه د ما نه راضي دي څومره د کمال خبره ده که زه ووایم چې زه د الله نه راضي یم دا به دومره د کمال خبره نه وي ولې هغه زما رب دی په ما احسانات کړي دي ما ته نعمتونه راکړي دي زه به ترې خامخا راضي یم د کمال خبره دا ده ابن کثیر رحمه الله دلته یو نقطه ذکر کړي هغه وایي کمال په دې خبره کې پروت دی چې الله وایي زه ترې راضي یم دا به څومره د خوشحالۍ خبرې په موږ کې چاته پته شته چې الله د موږ نه راضي دی صحابه کرامو نه الله هم راضي و الله سبحانه وتعالی ته د هغوی ایمان دومره خوښ شوی و چې قرآن کې ما او تا ته د هغوی ایمان معیار وګرځو الله موږ ته فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اے بندگانو که د صحابه کرامو د ایمان په شانتې مې ایمان راوړو فقد اهتدوا بیا کامیاب یې